السلام علیکم ټول ملګرو ته سلامونه. دا ویډیو کلیپ څوګوره ډیر زیات وایرل ویډیو ده او بیا راځو ملګرو دا ویډیو به شیر کوي د هغه مسلمانۍ په جذبه باندې چې یاره یو مسلمان د پاکستاني 2.5-3 لک روپو پورې تقریبا د هغې د قیمت په اندازې مطابق خپل روجا یعنې خپل ایمان نه دی خرڅ کړی. راځئ دا ویډیو ګورئ. Hi guys, how are you? You Muslim? Yeah. You look good. You Muslim. Salam alaikum. Basically, I've got a challenge for you. There is a camera there. Do you mind to be on YouTube? Okay. You got to win this iPhone. It's iPhone 12 Pro Max. If you do just one thing, you got to do just. ملګرو دا ویډیو به تاسو کتلی چې ډیره زیاته وایرل ویډیو چې کوم دی روانه ده د 3-4 قسطه چې کوم دی ډیرو ملګرو اپلوډ کړي دي د ریاکشن په تور باندې چې یاره یو انګریزه په بار ملکونو کې چې کوم آیفون 12 موبایل وسره د پاکستاني قیمت په 2.5 لکه یا 2 لکه 3 لکه پورې هر څومره چې دی یعنی قیمت ډیر زیات ګران دی. نو تاسو که سوچ کړئ یاره دا دغه جنې چې کومه ده ښه کولاو انګلیش وایي ښه بلکې ښه صفا انګلیش ډېر خلک چې کوم دی لږ ډېر پوهېږي نه به په دې انګلیش پوهېږي چې یاره هغه دغه کسانو ته ته مسلمان یې بالکل وایي دا کیمره مې آن کړې ده دا راسره موبایل دی دا راسره په لاس کې اوبه دي او ستا روژه ده نو ته لږ اوبه وڅښه مطلب روژه خپله ماته کړه د هغې نه پس به ته د آیفون 12 موبایل چې کوم دی دا به واخلي بیا ورته دا ویډیو به تاسو وینئ چې یاره هغو د سوي انکار یې کړی دی نو ډېر یو زبردست کار او دا زموږ د پاکستان دپاره به خاص کر زه وایم بیا خاص کر د مسلمانانو دپاره څومره یو لوی پیغام دی پکې چې یاره د معمولي د اوبو ګوټ دپاره چې کوم دی دوی هغه خپل ایمان او د دغې 2.5 لکو 3 لکو روپو په لالچ باندې خپل ایمان داسې مضبوط ساتلی او داسې وساتو چې یاره انکار یې ورته وکړو. ډېر ملګري دا وایي چې یاره دا به د دوی خپل چېرته ګیم وي چې یاره دا د دوی د ګیم دغه دی چې راشه بس داسې یو ویډیو به جوړو او د هغې نه پس به دا چل کوو دا به داسې چل کوو. نو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو بهر هېوادونو کې یعنې بهر یورپ ملکونو کې هم ډېر زیات مسلمانان دي بلکې ډېر زیات پاکستانیان پکې دي مسلمانان وروڼه نو داسې کله کله پکې داسې کېږي هم نو که دا هر څنګه دي خو بهرحال دا د یو پښتنو دپاره خاص کر د مسلمانانو دپاره یو لوی پیغام دی پکې چې یاره او زه سلام کوم دغه ټولو دغه څومره چې سره چې دا جنې میلاو شوی ده څومره مسلمانانو ورونو سره کوم چې په دغه ملک کې دي چې یاره د 2.5 لکو روپو یعنې د یو موبایل دپاره چې کوم دی هغوی خپل ایمان داسې وښودو چې یاره واقعي مونږ په خپل اسلام په خپل مذهب په دې باندې کلک ولاړ یو او مونږ ته د آیفون 12 او د دې ضرورت نشته هغه ځکه چې مونږ مسلمانان یو مونږ چې کوم دی یو روژه هم چې کوم دی نشو ماتولی صرف د دغې دپاره دا ډېره زیاته وایرل ویډیو ملګرو په کمنټس کې د دغې مسلمانانو لپاره چې کوم دی ماشاءالله ولیکئ او ډېر د غیرت کار یې کړی دی. بل بیا په دې سایډ باندې تاسو دغه بله ویډیو چې کوم دی وینئ چې دا عربي دی او په دا هم په دغې ملک کې دی وغیره بیا ورسره دغه مسلمان رور چې کوم دی دغه ورسره هم دی چې یاره دی د اوبو دا ګوټ څکي تاسو به وینئ یقینا چې د اوبو نه کله ګوټ کوي نه دا بل کوم ملګری چې دی دی دا اوبه چې کوم دی د خولې نه غذار کړي یعنې او دا کیمره زما خیال دا به چې ته خفیه کیمره په دغه ټایم کې لګېدلې بیا ورته په دې اخره کې وایي چې یاره مونږ کیمره لګولې وه چې یاره ته زما نه د اوبه لرکې یا دغه اوس دویم په خپله کې یو دغه جوړ کړی دی چې یاره ته به د مخې اوبه څکې داسې لالچ وله ورکوي چې یاره دا موبایل داسې دی دا داسې دی نو بهرحال بیا هم هغه هلک د خپل دغه دپاره چې یاره دا خو روژه ده او مونږ مسلمان یو د هغې دپاره چې کوم دی هغه اوبه یې ته غذار کړي دي چې یاره ته هم اوبه مه څکه په خپله خو مکمل انکار کړی دی خو د دې بل نیم د خپلې نه دغه اوبه غذار کړي دي چې یاره ته هم اوبه مه څکه وجه دا ده چې یاره ستا هم روژه ده او په 2.5 لکه روپو په موبایل یا په 3 لکو په دې باندې به ستا هېڅ کار ونه شي ډېر زبردست کار یې کړی دی ملګرو. نو دا وه نننۍ ویډیو چې کومه ملګرو ډېرو به زیاته رالېږله چې یاره د دې ډېر قسطونه دي دا به 2 قسطه کې چې کوم دی ستاسو سره ما شیر کړله نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک او دا خپل مسلمانۍ په جذبه باندې چې واقعي که مونږ په پاکستان کې دننه یو که په بهر ملکونو کې یو خو زمونږ به هغه مسلمانان یو زمونږ به هغه مذهب وي زمونږ به هم هغه روژه وي مونږ به چېرته هم د 2.5 لکو د 3 لکو روپو په لالچ باندې خپله روژه چېرته هم خراب ونه کړو. ملګرو ویډیو سره مخکې ډېره شیر کړئ او دغه ملګرو ته چې تاسو په کمنټ کې سم ویلئ نو بالکل ویلی شئ زموږ سره شریکولی شئ.